بسم الله الرحمن الرحیم. سورة فلق مکی سورت دی. یو سلو دیارلسم دی په مصحف کې، شلم نمبر دی په نزول کې. آیاتونه ټول 15 دی او رکوګان یې وده. دې ته سورة فلق وایي، چاودېدل. فلق معنا و چاودېدو. په دې سورت سره مشکلات چې رڼاګانې راځي، تیارې د منځه ځي. دې ته معاوضتین هم وایي چې وروسته سورت او دا دواړه سره جمع کړي، او دې سورت ته مقشقشم وایي، لرې کوونکی. هغه سورت چې په دې سره مشکلات مرضونه دا لرې کېږي او دفع کېږي. ربط د دې سورت د ما قبل سره سورت اخلاص سره په دوه وجوه سره دی. اول وجه دا ده چې کله چې قرآن کریم آخر ته را رسیدونکی دی، او په دې قرآن کریم کې پوره هدایت دی، خصوصا توحید پکې پروت دی. او د توحید دشمنان خو ډېر دي بې حسابه. د توحید دښمنان هغه څوک دي چې د قرآن نشر او اشاعت نه غواړي، او د دې دپاره رکاوټونه جوړوي، مشکلات ورته ایجادوي چې مانع ګرځي د نشر د قرآن نه، د رسولو د قرآن نه. نو په دې دواړو صورتونو کې د هغې د حفاظت دپاره طریقه ذکر کړې ده. دویمه وجه دا ده چې په صورت اخلاص کې شان د الله تعالی ذکر شو. نو په دې صورتونو کې اشاره کوي چې دغه ذات الهي چې هغه زموږ او ستاسو رب دی، د هر شر او تکلیف نه د پناهي ورکولو دپاره کافي دی. بل هیڅوک د هر مصیبت نه پناهي نشي ورکولی. دعوه د دې صورت امر دی په تعاوض سره د شرونو نه عموما او خصوصا. خلاصه د دې صورت دا ده چې اول امر دی په تعاوض سره، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایا، سره د مستعاذ به ذکر کولو نه چې هغه څوک دی الله رب العزت. په اول آیات کې بیا ذکر د مستعاذ منه دی چې د کوم شي نه پناه غوښتل شوې ده په طریقه د عموم سره، هر شري شي نه. په دویم آیات کې بیا ذکر د درې خاصو اقسامو د شر دی، درې خاص قسمونه د شر ذکر کوي په درې آیاتونو کې. دا خلاصه د دې صورت شو. شان نزول د دې صورت او د روسي صورت څنګه دی؟ په بخاري کې د هشام بن عروه نه روایت شوی، هغه د خپل پلار نه روایت کوي، هغه د عایشې رضی الله عنها روایت کوي، تفصیلي روایت یې کړی دی. او د هغې حاصل دا دی چې لبید بن عاصم دا یو یهودي و او د بني زریق نه قبیلې نه و، یا منافق و. دا لبید بن عاصم د خپلو لورانو په ملګرتیا سره په نبي علیه السلام باندې جادو کړی و. په نبي علیه السلام باندې یو دا اثر شوی و چې خیال به یې کاوه چې ما پلانای کار کړی او هغه به یې نه وکړ. لکه دا جادو یو مرض دی په شان د نورو مرضونو، لکه څنګه چې نور مرضونه په پیغمبرانو راتلی شي، نو جادو په راتلی شي، خو په دماغ یې اثر نشي کولی، صرف په قوت خیالي باندې اثر. یو دماغ دی، یو قوت خیالي دی. په دماغو د انبیاو باندې جادو اثر نشي کولی، عام په قوت خیالي باندې د پیغمبر اثر کولی شي. او دا و په باره د دنیوي کارونو کې، نه د دنیا دینی کارونو. بل دا اثر و چې خیال به یې کاوه نبي علیه السلام چې ما بیبیانو ته راتلل کړي دي او راتلل به یې نه وکړي. بیا الله تعالی د ملایکو په واسطه سره نبی اسلام ته خبر ورکړو او ورته ویل چې تا باندې سحر شوی او سحر د بني زروان په کوی کې پروت دی. بیا هغې پسې علي رضی الله عنه ولېږه او د کوی نه یې راوایسته، راوړه. 11 آیاتونه دي دا دواړه صورتونه، او هغه تارونو ته 11 غوټې ورچولې وي. نبی علیه السلام هغه غوټه خلاصوله او دا آیات به ورباندې دباو، نو الله ورته د هغې نه شفا ورکړه. او هغه سحر د کوی نه راوایسته او غوټې د هغې پرانستلې، بیا یې دفن کړه. جادو چې در باندې وشو هغه بیا دفن کړه او دا دمونه ورباندې ووایه دا شري روکیات دپاره د دې چې خور نشي. د هغې باره کې دا دوه صورتونه نازل شوي دي. بخاري دا حدیث په خپل کتاب کې، کتاب الطب او کتاب الادب او کتاب الدعوات او کتاب بدل الخلق او کتاب الجزیه کې په مختلفو عبارتونو سره راوړی دی، او مطلب د ټولو یو دی. خو دلته یو سوال راځي چې د دې نه خو لازمېږي چې نبي علیه السلام باندې سحر شوی و، او قرآن کریم کې سورت اسراء 40 او سورت فرقان 8 کې وایي چې دا قول د کافرانو دی چې دا ساحر دی، او دلته وایي چې دا سحر په شوی دی. نو اول جواب دا دی چې دا قول د کافرانو خو په مکه کې و، او واقعا د سحر په مدینه کې شوی ده. دویم جواب د کافرانو وایي چې دا جادوګر دی، ساحر دی، یعنی دوی وحی د سحر ویلو. او دریم جواب دا چې مسحور هغه څوک دی چې د هغه دپاره تریخی وي، دوی به وایي چې ته خو خوراک کوې، ښکا کوې، ته څنګه پیغمبر یې، ته به چې پیغمبر نه وایې. او څلورم جواب دا دی چې مسحور هغه څوک وي چې د سحر ورباندې اثر کړی وي، یعنی قوت عاقله یې برباده شوي وي، نو مجنون وي او خبرې ګډې وډې وي، او په واقعا د سحر د نبي علیه السلام کې صرف او صرف په قوت خیالي باندې اثر شوی، په قوت عقلي باندې اثر نه شوی، زړه او عقل دواړه جوړ، هیڅ اثر نه شوی. او دلیل په هغې باندې الفاظ د حدیث د بخاري دي چې یخیل الیه انه فعل الشیء، دته په خیال کې دا خبره ورتله چې دا کار کړی او کار به نه. قل په لفظ د قل کې اول خطاب د نبی صلی الله علیه وسلم ته، اول امر د نبی صلی الله علیه وسلم ته، قل اوایه پیغمبره اعوذ پناه نیسم، پناه غواړم برب الفلق، په رب د ښکاره کولو سره، په رب د چولو سره چې چول کوي ښکاره کول کوي. نو نبی صلی الله علیه وسلم ته وایي چې پیغمبره ته محتاج یې، پناه وغواړه په الله سره، ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم په حفاظت او تعوذ کې، یعنی په پناه غوښتلو کې الله ته محتاج دی. اعوذ دا لفظ صریح دی، صریح څه معنی ښکاره دی. په پناه غوښتلو کې د لفظ د استعیذ نه دلته داسې ونه وي چې قل استعیذ برب الفلق، بلکې وایي چې اعوذ. دا لفظ ډېر ښکاره دی، ځکه چې په استعیذ کې طلب کول دي نه پس ته پناه غواړي،
او په اعوذ کې شروع کول په پناه دي برب الفلق. فلق په اصل کې شلولو توایي او راوستلو توایي او ښکارا کولو توایي. مثلا چینی د غرونو راوستل، بارانونه د وریځو نه راوستل، بوټي د ځمکې نه راوستل، او بچي د ارحامو د میندو نه راوستل، او رڼا د سبا د تیارو د شپې نه راوستل، غاښونه په وریو کې راوستل، یختان په سر کې راوستل، نوکونه په ګوتو کې راوستل، میوې په بوټو کې راوستل، غوټۍ په څانګو کې راوستل. دا څوک کولی شي؟ دا یوازې الله کوي. نو په دې معنا سره فلق ټولو موجوداتو ته شامل دی. معنا دا شوه چې قل ووایه پیغمبره د دې خبرې اعوذ زه پناه غواړم په رب او پالونکي د فلق سره چې شلونکی د ټولو شیانو دی. الله هغه ذات دی چې تیارې د شرک یې وشکولې او توحید یې راوایست. الله هغه ذات دی چې بدعات او رواجونه یې وشکول او سنت یې راوایستم. د دې وجې نه ابن جریر د ابن عباس رضی الله عنهما روایت راوړی چې فلق خلقت هم ویل کېږي، پیدا کولو ته ویل کېږي. او قرآن کریم کې په 2 شیانو باندې اطلاق شوی دی. یو په تیغونو باندې چې د دانو او د هډوکو نه راوباسي، سورت انعام 15 نمبر آیات، او دویم پر رڼا د سبا چې د تیارو د شپې نه راوباسي لکه په سورت انعام 16 نمبر آیات. نو معنا د رب الفلق دا ده، رب د رایستلو ښکارا کولو د شیانو، او رب د رڼا د سبا، او رب د تیغونو او بوټو او د ونو راټوکولو. دا ټول په دې کې بیان شوي دي. یعنی مقصد دا شو چې دې ټولو شکونکی الله دی. مهمه معنی دلته دا ده چې الله د شرک تیارې وشکولې، د هغې نه توحید راوایست، د بدعات تیارې وشکولې، د هغې نه سنت راوایست، د جهالت تیارې وشکولې، د هغې نه علم راوایست، سخت زړونه یې وشکول، د هغې نه رحم راوایست، یعنی رحم یې پیدا کړ. سختریزه ذهنونه یې وشکول، د هغې کې نرم او نرموالی او لطف او ذهنیت راوایست. دا معنی کوه دا ټول من شر ما خلق، د شر د هغه شیانو نه چې پیدا کړي دي هغه، د شر او د ضرر د هغه شیانو نه چې پیدا کړي دي الله. یا معنا دا د ما خلق، کوم شیانو چې دا شر پیدا کړی دی که نسبت الله ته د شر مه کوه. نو معنا به دا شي چې پناه غواړم د شر د هغه شیانو نه خلقه چې دې شیانو پیدا کړي دي. مار پیدا کړی دی ضرر په زهرو کې، لړم پیدا کړی دی ضرر په زهرو کې، سپي پیدا کړی دی ضرر په داړلو کې، ظالم انسان پیدا کړی دی ضرر په تختولو، وژلو، غلا کولو کې. نور معنی کوه یعنی دغه شیانو پیدا کړي. نو په دې سره موږ د دې شیانو نه پناه غواړو په پناهي د الله سره. دویمه آیات شر ما خلق، په دې کې ذکر د عام مستعاذ منه د هغه شیانو چې د هغې نه پناه غوښتل شوې ده. هر شري شی، او شر څه ته ویل کېږي؟ بد انجام ته، بدې نتیجې ته، یا هر هغه شی چې عاقبت د هغې ناکاره وي. نو دلته هم د شر نه مراد هر هغه شی دی چې قرآن والا لره او داعي د توحید ته د هغه د مقصد نه اړوي، یعنی رکاوټ ورته جوړوي، داعي ته رکاوټ جوړیږي. بس دا شري شی دی. ما خلق مراد د ما خلق نه عام دی. هکه نفسونه دي، بد نفسونه، هکه زوات دي، هکه اوصاف دي، یعنی هر هغه شی چې ضرر پیدا کوي، که نفس پیدا کوي، که ذات پیدا کوي، او که صفت پیدا کوي، او که اخلاق پیدا کوي، که اعمال پیدا کوي، که احوال پیدا کوي. هغه شیان چې د هغې نه پناه نبي علیه السلام وغوښتې ډېر په دعاګانو کې ذکر دي. یا الله د دې شي نه مو ساتي، یا الله د دې شي نه مو ساتي، یا الله د لړم نه مو ساتي، یا الله د ننکوي نه مو ساتي، یا الله د ظالم نه مو ساتي، یا الله د بدو سترګو نه مو ساتي. دا نور مرضونه صاحب د مشکات په هغې باندې باب خیر. نو دا ټول هلته ذکر دي. ومن شر غاسق اذا وقب، او پناه غواړم د الله سره د شر د تیارې والا نه. من شر د شر، غاسق د تیارې، اذا وقب کله چې تیاره راوغوړوي. دا تیاره خره ډېره شي که نه، ماښام نه بعد ماخوستن انسان د دې نه دې کې شري شیان نه پیدا کېږي. نو دا مستعاذ منه خاص دی، یعنی خاص هغه شي نه چې پناه وشي کوم شی دغه د تیارې. او دا ښکاره ضد د فلق دی، چې فلق رڼا ته ویل کېږي، چولو ته چې د تیارې نه رڼا راوځي. او غاسق بیا په ضد د چا کې دی؟ د فلق کې دی. غاسق بیا دې ته ویل کېږي چې رڼا ختمه شي، تیاره راشي. په فلق کې معنا د څه شي ده؟ د ښکاره کولو او د ظهور ده. او په غسق کې معنا د تیارې او د ظلمت او د پټوالي ده. غسق څه ته ویل کېږي؟ ډېر قولونه دي مفسرینو. مشهور دا دی چې غسق ډکوالی ته وایي. نو غاسق شپې ته ځکه ویل کېږي چې د تیارې نه ډکه شي. نو معنا دا شوه ومن شر قاسق، او پناه غواړم د شر د تورې شپې نه. اذا وقب کله چې دا شپه ښه دا خپله تیاره راخورکه په دې ځمکه. وقوب داخلېدل په یو شي کې او غایب کېدل دي. نو وقوب د شپې دا دی چې تیاره د دې په هر شي کې داخله شي. نو مراد د دې نه منځ د شپې یا نیمه شپه یا اول ماښام دی. او وجه د تعوذ د شر د تیارې نه دا ده چې په شپه کې زهریله ځناور د خپلو سورونو او غارونو راوځي، او شریان بدماشان د خپلو کورونو را بهر شي، او غلا کوونکي د غلا کوشش کوي. هر مضر شی د شپې حرکت کوي. او په حدیث سره ثابته چې هر کله لمر ډوب شي نو پیریان را خواره شي. نو تاسو خپل بچي د ځان سره یو ځای کړئ د ماښام په وخت کې،
او څاروي هم راجمع کړئ تر دې پورې چې اوله حصه د ماخوستن تېره شي. په دې وخت کې ماشومانو ته او د څارویو ته او دې شیانو ته ډېر ضرر رسي دا پیریان. او هر کله چې دا عوارض اهل قرآن ته پیښ شي نو هغه د مقصد د محرومه شي. د دې وجې نه د دې تعوذ غوښتل ضرور دي چې یا الله د دې شیانو د شر نه پناه غواړم. ومن شر النفاثات او د شر د پوکوي کوونکو خزونه. ومن شر او د شر النفاثات هغه خزې چې پوکوي کوونکي دي فی العقد په غوټو کې په ګنډو کې. دا هم خاص مستعاذ منه دی، هغه شی چې د هغې نه پناه غوښتل شوې ده. او دا شر د جادو او د منتر او د کوډو تعویض کوونکو او د ټولو دی. او د دې ظلمت او د دې تیارې اثر په عقل او په دماغو باندې پریوزي. نو د دې هم د فلک سره زیاته مقابله او تضاد دی. فلک ښکاره کولو چاودېدلو ته وایي. او دا تشی کوي دا هر څه راتیاره راجمع کوي راټوله یې داسې یو ځای کوي غوټې ورکړي. نفاسات نفس پوکي کولو سره د لږو لاړو تو کولو ته ویل کېږي چې دا د پوکي سره لږ لاړې توکي دا جادوګر چې کله په دې غوټو باندې تارونو ته غوټې ورکوي که نه چا باندې چې د جادو کوي دا جادوګر غوټه ورچوي په دې غوټه باندې دم اچوي او د خولې نه لږ لاړې روباسي چې په دې غوټه پرېوځي. دا د جادوګرو عادت دی. نو دم کوونکي د خیر یا د شر او جادو کوونکي په وخت پوکي کولو کې ضرور نفس کوي یعنی پوکی ورکوي. فی العقد جمع د عقدتون د غوټي د تار او د مزي او د ټوټې ته ویل کېږي. او د جادوګرو عادت دا دی چې د سحر او د جادو کلمات هغه الفاظ وایي او تار ته غوټه ورکوي او په هغې باندې پوکی کوي او هغې ته بندونه هم ویل کېږي. وایي زه د پلاني به بند کړم که نه تاسو دا خبرې اورېدلي که نه او دا مې بند کړی دی په جادو کې. بندول څه معنی ما غوټې ورچې تار ته یا ټوټې ته او جادو کوي. نو د دې تشبیه د وجې نه هر بند غاړې ته اچول مکروه دی. دا څوک دا د زیړي بند دی دا د فلاني شي بند دی دا د فلاني بابا بند دی دا مکروه دي. ځکه چې د بندونو جوړول اگر چې صحیح دم شوي وي خو دلیل شرعي په نشته دی په دې بندونو باندې. اگر که تا په صحیح دم کړي وي خو دلیل په نشته چې دا پیغمبر علیه السلام کړي صحابه وکړي. او د لفظ د شر نه معلومه شوه چې د سحر دپاره تاثیر شته دی خو په اذن د الله تعالی سره. اگر چې کار د ګمراهۍ دی د سحر او جادو خو تاثیر الله پکې اچولی. لکه سورة بقره 102 نمبر آیت کې دا تېر شوي دي واتبعوا ما تتلو الشیاطین کې. او دارنګ واقعه د ساحرانو د فرعون هم دلالت چې د هغوی د خلکو سترګې بندې کړي لکه په سورة اعراف 114 کې ذکر شوي. او دا مسلک د اهل حق او د اهل سنت والجماعت دی. او د دې سحر تخصیص د دې وجې نه وکړو چې ساحر په سحر کولو سره د چا ژبه بنده کړي د چا نظر بند کړي د چا عقل بند کړي تاثیر په وکړي لیونی شي. نو قرآن والو لره د دې شر نه حفاظت او تعوذ ډیر ضروري دی. نظام وساتل د دې نظام ساتل پکار او دا په دې سره کېږي دا په دې صورتونو سره. ومن شر حاسد اذا حسد او پناه غواړم د شر د حسد کوونکي نه کله چې حسد ښکاره کړي. دا هم خاص مستعاذ منه دی یعنې هغه څه دې نه پناه غوښتل شوې ده. حسد کوونکي او د ساحر څه مناسبت چې د سحر کوونکو په ردیف کې حسد کوونکی هم راوړو. نو د دې په څو وجوه سره دی. اول دا چې دواړه سحر حسد کینه دا دواړه مشترک دي په دې خبره کې چې د شیاطین الجن والانس نه صادریږي. دا دواړه کارونه کینه هم دا څوک د شیطانانو او د انسانانو نه صادریږي او سحر هم د دواړو نه صادریږي. او دویم دا چې د دواړو مرضونه سحر او حسد په یهودیانو کې ډېر کینهګر هم یهودیان ډېر دي او ساحران هم یهودیان ډېر دي. او دریم دا چې حسد اثر د بد نفس او سحر حاسدیږي په مدد د بدو نفسونو سره چې شیطانانو تېرین دي. حسد بغض د نعمت د الله تعالی دی چا باندې تکای چې په مقصود باندې او تمنا د زوال د نعمت د غیر نه ده. معنا دا ده چې چاته الله څه ورکړي دي او ته په هغې باندې کینه ورسره کوي دا غواړي چې دا دنه لرې شي که ما ته راکول شي او که نه خو چې د دنه لرې شي. او حسد چې دا ګناه کبیره ده. او حدیث کې راغلي چې یأکل الحسد الحسنات کما تأکل النار الحطب. حسد نیکۍ داسې خوري دا کینه لکه اور چې وچ خشاک سوځي. او دا حسد اوله ګناه ده چې په اسمان کې ابلیس د آدم علیه السلام سره کړې وه. او اوله ګناه ده په ځمکه کې چې قابل د خپل رور حابل سره کړې وه. او اذا حسد کله چې راښکاره کړه دا قید د دې وجې نه ولګاو چې کله د انسان په زړه کې کینه بې اختیاره وي لیکن پټه ساتي او تا ته ضرر نه رسوي تا ته ضرر نه غواړي نو د دې ګناه بیا نشته ځکه دا خو د انسان په وس کې نه ده. او هر کله چې په لاسونو او ژبې سره هغه تا ته ضرر رسوي او په سترګو سره هغه نظره کوي نو دا شر د حسد دی. او د دې په وجه سره اهل قرآن ته لوی رکاوټ پیدا کېږي او د هغه د مقصد نه اړی بیا به پناه غواړي د حسد د حسد کوونکي نه. نو دا صورت چې دی د نظر دپاره د جادو دپاره د حسد د کینهګر دپاره د بل ضرر دپاره د مرضونو دپاره د ټولو دپاره د بهترین صورت دی چې څوک یې ولولي. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو پیغمبره اعوذ ز پناه غواړم د رب الفلق پر رب د ښکاره کولو سره یا پر رب د چولو سره من شر د شر د هغه شیانو نه خلق چې د شیانو پیدا کړي دا شرونه د هغې نه پناه غواړم.
من شر غاسق او پناه غواړم د شر د تیارې والا نه اذا وقب کله چې خدا تیارې را وغوړی ومن شر او زه پناه غواړم د شر د نفاثات او د شر د پکو کوونکو نه فی العقد په غوټو کې ومن شر حاسد اذا حسد زه پناه غواړم د شر د کینه کوونکو نه کله چې د خپله کینه راښکاره کړي وصلی الله علی خیر خلق محمد و آله وصحبه اجمعین